د ډیورن کرښې په اړه د طالبانو تازه اعلان وایي دا فرضي کرښه ده او څوک دې د رسمي کرښې په توګه د منلو هڅه نه کوي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورن هغه فرضي کرښه ده چې د افغانستان هیڅ واکمن حتی هغوی چې د پاکستان په غلامۍ هم تورنېده نه ده منلې او تر اوسه دا مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه جنجالي مسله ده. تازه خبر دا دی چې په قطر کې د طالبان د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین چې طالبانو د ملګرو ملتونو په سازمان کې هم د خپل استازیتوب لپاره نومان کړی ډیورن یوه فرضي کرښه ګڼلې ده. نوموړي په تازه څرګندونې کې ویلي چې افغانان دا کرښه له پاکستان سره د رسمي پولې په توګه نه مني. هغه همداراز ویلي چې دا کرښه د دواړو لورو ته پراته یو قوم سره ویشلې چې دا دوی ته د منلو نه ده او هیڅ څوک دې دا هڅه نه کوي تر څو یادې کرښې ته رسمي بڼه ورکړي. د هغه څرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د ځانګړي استازي آصف علي دراني وروستۍ مرکې ته غبرګون ګڼل شوی. آصف علي دراني ویلي چې په کابل کې واکمن حکومت د ډیورن پولې له څیرمه سیمو څخه د پاکستاني طالبانو ویستل او نورو سیمو ته لیږدول پیل کړي دي. طالبانو دا نوموړي دا خبره هم رد کړې ده، ویلي دي چې په دې سیمو کې پاکستاني طالبان نه وو او لیږدول شوي کسان د وزیرستان اړوند کډوال دي. یو شمېر شنونکي بیا د طالبانو او پاکستان دا ډول د نظر اختلافات سیاسي لوبې بولي او وایي دواړه لوري په داسې ظاهري نندریو له خپلو ژورو اړیکو د افغانانو پام اړوي. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو راسره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د داسې تازه پر وخت د خبرونو مطالبو لپاره در سره زموږ پښتو نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا څخه مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې